السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د مشتق باره کې د تیرې اولې ویډیو د تسلسل یا په امتداد باندې تاسو ته په دې ویډیو کې د مشتق بعضې قوانین وړاندې کوم او د یو څو خاصو تابعګانو مشتقونه لکه فرست ډیریویټیوز ولیکم. لومړی غواړم د دغو څو خاصو تابعګانو مشتقونه چې مثلثاتي تابعګانې دي، اکسپوننشل تابع دی او لوگاریتمیک تابع. اول ساین دی ایکس که چیرې د موږ تابع خپله ساین دی ایکس وي یا اف دی ایکس مساوي شي له ساین دی ایکس سره، نو د دې زه به دلته به اف دی ایکس لیکم، دلته به اف ډاش دی ایکس لیکم یا لومړی مشتق. نو ساین دی ایکس کوساین دی ایکس ته لومړی مشتق کوساین دی ایکس ده. همدارنګه که چیرې تابع د موږ کوساین دی ایکس وي نو لومړی مشتق د دې کیږي منفي ساین دی ایکس. او همدارنګه که چیرې موږ ولرو چې تابع د موږ وي لوگاریتم دی ایکس یا طبیعي لوگاریتم ناچرل لوگاریتم، ګوره دا لوگاریتم چې دا په قاعده د لسو نه ده، دا په قاعده د ای ده ښه سی ای هغه یو ایراشنل عدد ده. نو د دې تابع به لومړی مشتق یا فرست ډیریویټیو کیږي یو پر ایکس. او که چیرې همدارنګه ولرو چې اف دی ایکس د موږ وي ای په طاقت د ایکس نو لومړی مشتق د دې خپله کیږي ای په طاقت د ایکس. اوس زه غواړم د مشتق د قوانینو نه په استفاده سره یا د بعضې مثالونه چې مثال کله چې دوه تابعګانې په خپل منځ کې د ضرب او د تقسیم په حالت کې وي څنګه به مشتقونه اخیستل کیږي، یا یوه تابع ډېره مغلقه پیچیده وي. نو که چیرې متوجه شو لومړی اول مثال په یو مثال باندې به شروع وکړم. که چیرې داسې یوه تابع ولرو چې اف دی ایکس مساوي کیږي اول یو عادي پولینومي کنه، مثال 2x په توان د 3 جمع x مربع منفي x جمع یو. د دې که غواړو موږ اول مشتق پیدا کړو نو هر ټرم یا هر مونوم ته د دغه جدا جدا موږ د مشتق فارموله تطبیق کوو. د مشتق فارموله څه رقم ده چې کوم کانسټنټ وي یا عدد وي په مونوم کې ضرب شوی وي، هغه کله چې موږ لومړی مشتق اخلو هغه خپله لیکل کیږي، یعنی دغه دوه تغییر نه خوري، دا دوه خپله لیکل کیږي، بیا ضربیږي په څه شي کې د ایکس یا د متحول طاقت راځي ضریب جوړیږي چې دلته درې موږ ضریب جوړو، دا به ضربیږي په ایکس کې له دریو نه به یو کمیږي. او همدارنګه جمع د ایکس مربع په صورت کې به دوه به راځي ضریب به جوړیږي، ایکس له طاقت نه به یو کمیږي. همدارنګه منفي د دې طاقت یو ده، یو به راځي ضریب به جوړیږي او د ایکس مثال یو ضریب جوړ سو ضرب د ایکس په طاقت د یو ده، ګوره اولین طاقت منفي یو بسی کنه. نو جمع کانستنت چې ده یو عدد بغیر له متحول نه ده همیشه صفر کیږي کله چې مشتق واخیستل شي لومړی مشتق. نو د ساده کولو په صورت کې مونږ ته لاسته راځي چې دا به شي شپږ ایکس مربع جمع 2x منفي، ګوره ایکس په طاقت دی یو منفي یو صفر کیږي، نو ایکس په طاقت دی صفر به یو شي، نو دا منفي یو پاتې کیږي. اوس دا د دغه پولینوم لومړی مشتق ده. اوس که چیرې مثال دا پولینوم داسې یو شکل ولري، یو دقیق مې نه رسمومه خو مثال داسې یو شکل ولري فرض که کنه، د دغه لومړي مشتق په واسطه باندې په هره نقطه کې د دغه افادې یا د دغه پولینوم میلان موږ پیدا کولی شو. ګوره که چیرې مثال دغه نقطه د ایکس یو وي کنه، ایکس مساوي کیږي له یو سره، او په دې نقطې کې غواړو چې د دغه مماس یا د دغه تانجنت لاین میلان موږ پیدا کړو چې دا د دغه افادې له دغه نقطه‌یي میلان سره مساوي ده، نو د دغه یو به په دغه افاده کې وضع کوو
شپږ ضرب یو مربع به شپږ شي جمع 2 منفي یو به شي 7. نو پوهېږو چې مثال د دې نقطې میلان به وي. همدارنګه که چیرې په داسې شکل کې یوه افاده ولرو یا یوه تابع ولرو چې اف د اکس مساوي کیږي له 2x ضرب x مربع جمع یو، په داسې صورت کې به موږ مثال لومړی مشتق څنګه اخلو؟ لومړی مشتق په داسې صورت کې اوس به زه تاسو ته له یو څو مثالونو نه وروسته بیا ووایم چې کله دوه تابعګانې د ضرب په حالت کې وي څنګه یې مشتق اخیستل کېږي. خو د اوس لپاره مخکې له دې نه چې هغه قانون تاسو ته معرفي کړم، د اوس لپاره به له دا رقم صورت سره داسې به د مشتق د اخیستلو عملیه پرې عملي کېږي چې دا مونوم به په داخل د قوس کې ضربېږي تر څو داسې یو پولینوم ترې جوړ شي. نو دا به شي 2x مکعب جمع 2x. اوس وبخئ دا خپله اف د اکس ده، تر اوسه مې لا مشتق نه ده اخیستی. کله چې داسې حالت ته راوسته پس له هغه د دې د مشتق اخیستلو به لپاره به 2 په 3 کې به شپږ شي، اکس له 3 نه به یو کم شي 2 به شي جمع 2x به 2، ځکه د اکس به یو طاقت کم شي او په یو به بدل شي. نو دا به لومړی مشتق وي. نو که چیرې داسې یو مثال لرئ چې د ضرب په حالت کې وي یا د تقسیم په حالت کې وي او ضربېدی او تقسیمېدی شي، نو اسانه طریقه هم دا ده چې هغه تابعګانې سره ضرب شي، په جدا جدا پولینوم په یو پولینوم باندې بدل شي، پس له هغه هر یو مونوم ته جدا جدا د مشتق عملیه اپلای شي یا مشتق یې واخیستل شي. اوس لومړی قانون زه غواړم تاسو ته د لومړي مشتق ووایم. هغه دا ده، دې ته په انګلیسي کې چین رول وایي او په ترجمه یې کېږي زنځیري قانون. نو نه پوهېږم چې اصلي لغت به د دې لپاره څه وي. هغه داسې ده چې که چیرې موږ داسې یوه تابع ولرو چې هغه وي مثال یو د اف د اکس مساوي وي له 2u جمع 3x. په داسې حالت کې چې دغه یو خپله د x یوه تابع وي، داسې یوه تابع وي مثال 15x مربع جمع یو. په داسې حالت کې به موږ د دغه f لومړی مشتق په نسبت د اکس متحول څنګه اخلو؟ یوه خو ګوره داسې لنډه طریقه ده چې مثال موږ کولی شو چې اف د اکس ولیکو د 2u په ځای باندې 2 ضرب 15x مربع جمع یو ولیکو جمع 3x ولیکو. نو دا به موږ ته لس x مربع راکي جمع 2 به راکي او جمع 3x به راکي. نو بیا به موږ مشتق هر یو مونوم ته جدا جدا اپلای کوو. نو دا به شي 20x جمع 3، د دې به لومړی مشتق سي. یو خو دا طریقه ده. په بعضې حالاتو کې موږ تاسې داسې یو حالت سره مخامخ کیږو چې دومره ساده نه وي چې مثال ته دا تابع په دې کې وضع کړي او تاته یو پولینوم درکړي. مثال د خبرې که چیرې داسې یو حالت ولرو چې د موږ تابع وي اف د اکس مساوي کیږي له 2x مربع جمع 3x منفي یو ټول په طاقت د شپږو. په داسې حالت کې به موږ څنګه د دغه اف د تابع لومړی مشتق په نسبت د اکس متحول پیدا کوو. دا ګوره کافي مشکله ښکاري چې اوس موږ مثال دغه پولینوم مثال موږ شپږ وارې په خپل نفس کې ضرب کو، بیا موږ یو بل پولینوم ترې جوړ کو، بیا پس له هغه موږ د لومړي مشتق قانون هر یو مونوم ته جدا جدا وضع کو تر څو موږ د دې لومړی مشتق پیدا کو. لیکن د دغه لپاره اسانه طریقه څه شی ده چې که چیرې
دغه ټولې افادې ته یا دغه تابع ته چې دننه په قوس کې ده دا دې ته موږ یو بل نوم ورکو د یو چې هغه د ایکس یو بله تابع ده. نو موږ داسې لیکلی شو چې دغه اف د ایکس حقیقت کې د دې په ځای باندې موږ داسې لیکلی شو چې دا مساوي کېږي له یو د ایکس سره ټول په طاقت د شپږ که نه. اوس که چیرې موږ غواړو چې لومړی مشتق پیدا کو یا डी एफ پر डी एक्स پیدا کو نو डी एफ پر डी एक्स پیدا کولو لپاره ګوره डी एक्स دې ته डी एफ مطلب یعنی چینج په تابع دی اف کې کله سي एक्स تغییر خوري د دې مطلب دا ده. دا ګوره موږ داسې لیکلی سو چې مستقیم خو ګوره د ایکس په نسبت باندې موږ د دې تابع نور مشتق نسو اخیستلی ځکه د تابع هم د یو په حساب باندې ولیکله. لیکن د دغه تابع که چیرې مثال اف د یو ولیکو دغه ته اف د یو وایو نو موږ داسې ویلی شو چې دا مساوي کېږي یو په طاقت د شپږ او دا ګوره ډېره ساده تابع ښکاري. دا ځکه ساده تابع ښکاري چې شپږ به راوړې ضریب به یې جوړې له شپږو نه به یو کموې چې پنځه شي دا به د دې مشتق وي که نه. لیکن هغه به डी एफ डी یو وي. که چیرې موږ डी एफ डी یو پیدا کوو ګوره موږ به شپږ راوړو دلته به یې لیکو یو به لیکو بیا به له شپږو نه یو کموو پنځه دا ګوره डी एफ डी یو. لیکن په حقیقت کې خو ګوره موږ डी एफ डी یو نه پکار دی موږ डी एफ डी एक्स پکار ده که نه. خو که چیرې موږ دغه डी एफ डी एक्स په داسې شکل ولیکو چې دا مساوي کېږي له डी एफ डी یو سره بیا ضرب دی डी یو डी एक्स. دلته ګوره داسې مستقیم نه کېږي په داسې نوټیشن کې ته نشي کولی چې دا صورت او دا مخرج سره خلاص کړي خو په حقیقت کې همدغه مطلب ده پکې چې دغه صورت او دغه مخرج ګوره سره خلاصیږي بیرته په حقیقت کې موږ ته डी एफ डी एक्स راکوي. لیکن ګوره डी एफ डी एक्स خپله یو مشکل کار و دلته موږ نشو کولی خو डी एफ डी یو ډېر اسانه کار ده او डी یو डी एक्स هم ډېر اسانه کار ده چې موږ محاسبه کړو ځکه یو د موږ سیده یو डी एक्स یو تابع ده په داسې شکل باندې چې 2x مربع جمع 3x منفي یو که نه. نو डी یو डी एक्स څه ده डी یو डी एक्स ډېر اسانه محاسبه کېدای شي دا مساوي کېږي له 4x جمع 3 سره ځکه چې د دې به ګوره توان به یې راوړې ضریب به یې جوړې په ضریب کې ضرب چې 4 کېږي له توان نه یو سره کم کې x کېږي او دلته هم 3x په 3 باندې بدلېږي. نو اوس که چیرې موږ غواړو डी एफ डी एक्स محاسبه کو موږ یې داسې محاسبه کولی شو چې دا مساوي کېږي له डी एफ डी یو چې هغه دغه ده شپږ یو په طاقت د پنځه ضرب डी یو डी एक्स چې هغه 4x جمع 3 ده. بیا دلته د یو په ځای باندې د یو په ځای باندې خپله د دې اصلي تابع وضع کوو ځکه دغې ته مې یو ایکس ویلي وو که نه 2x مربع جمع 3x منفي یو ته یو ویلي وو نو دا به سي شپږ ضرب 2x مربع جمع 3x منفي یو ضرب دی 4x جمع 3 دا ګوره د डी एफ डी एक्स یا د دغه f د تابع تغییر شو په نسبت د x متحول. دغه قانون ته وایي چین رول یا زنځیري قانون ځکه چې ګوره د دې تابع کله چې د x متحول په نسبت باندې مشتق پیدا کوي نو د دې تابع به د داسې یو متحول په نسبت باندې مشتق پیدا کوي چې هغه متحول په نسبت باندې تا په دې تابع کې یو بله تابع معرفي کړي وي لکه دلته ګوره دا ټوله تابع 2x مربع جمع 3x منفي یو په طاقت د شپږ وه ما دغه صرف څه په قوس کې دننه دي دا مې د یو د x یو بله تابع ده د دې تابع په نوم مې معرفي کړله. اوس زه کولی سمه چې د دغه اصلي تابع چې f ده د دې لومړی مشتق د دغه نوې تعریف شوې تابع په نسبت باندې واخلم او ضرب یې کړمه د دغه تابع
مشتق د اکس اصلي متحول په تناسب باندې او دا دواړه محاسبې اسانه محاسبې دي کېدای شي دا محاسبه مشکله کېدلای شو نو د دغه محاسبې د لاسته راوړلو لپاره دغه دوه اسانه محاسبو باندې تبدیلولو ته د چین رول وایي یا زنځیري قانون. زه به په آینده کې به نور هم لږ ذره داسې ویډیوګانې چې هغه د مشکله تابعګانو وي د هغو لومړی مشتق څنګه لاسته راځي په دې قوانینو باندې زه به یې خپرې کړم خو د اوس لپاره زه صرف دغه قانونو باندې هغه کوم توجه کوم چې دا معرفي کوم. دویم قانون که چیرې موږ داسې یو حالت ولرو لکه مثال اف د اکس موږ ولرو چې یوه تابع وي مثال همدغه مثلثاتي تابع ساین دی اکس مربع جمع یو مثال که چیرې ولرو دا هم په دې زنځیري قانون باندې داسې حل کولی شو چې که چیرې دغه څه سي په داخل دی قوس کې دي د ساین دې ته که چیرې یو وایو او یو یو بله د اکس تابع وي نو موږ لیکلی شو چې یو مساوي کېږي له اکس مربع جمع یو سره نو که چیرې موږ وغواړو د اف د تابع لومړی مشتق د اکس متحول په نسبت باندې واخلو نو ګوره دا مشکله ده ځکه موږ به پوه شو چې کوساین ده لیکن دننه اکس نه ده صرف دننه یو بله پیچیده تابع ده چې اکس مربع جمع یو ده لیکن هماغه زنځیري قانون موږ دې ته بیا پیاده کولی شو هغه داسې چې موږ به د همدغې اصلي تابع لومړی مشتق به د دویمې معرفي شوې تابع په نسبت باندې اخلو چې دا به ډي یو شي بیا به یې ضرب کو د دغې معرفي شوې تابع مشتق به د اصلي متحول په نسبت باندې واخلو چې ډي یو ډي اکس کېږي. ګوره ډي اف ډي که چیرې د یو په حساب باندې موږ دا اف ولیکو نو اف د یو مساوي کېږي له ساین د یو سره که نه نو موږ ډي اف ډي یو اسانه اخیستلی شو ځکه ډي اف ډي یو مساوي کېږي له کوساین د یو سره دا مې مخکې وویلې که نه او که چیرې یو د موږ یو د اکس د موږ اکس مربع جمع یو وي نو ډي یو ډي اکس څه ده دا د موږ دوه اکس کېږي که نه نو اوس په دغه زنځیري قانون کې یا چین رول کې موږ د ډي اف ډي یو هم لرو چې هغه کوساین د یو ده ضربوی په ډي یو ډي اکس هم لرو چې هغه دوه اکس ده نو په ډي یو په ځای باندې اصلي تابع بیرته ږدو چې هغه د کوساین اکس مربع جمع یو ضرب دوه اکس نو دا به شي د دغه تابع لومړی مشتق په نسبت د متحول اکس. اوس په دویم قدم کې زه تاسو ته غواړم د پروډکټ رول یا د کله چې دوه تابعګانې د ضرب په حالت کې وي هغه د هغو لومړی مشتق څنګه محاسبه کیږي. د ضرب قانون یعنی د لومړي مشتق لپاره د ضرب قانون د اعدادو د ضرب قانون نه یادوم. که چیرې موږ داسې یوه تابع ولرو چې اف د اکس د موږ مساوي کېږي له مثال اول به دا قانون دلته ولیکم یو د اکس ضرب وی د اکس یعنی دوه داسې تابعګانې راکړل شوي وي چې دغه اف د هغو د ضرب په حیث معرفي شوی وي د هغو دغه دواړه تابعګانې په خپل منځ کې ضرب شوي وي او اف داسې معرفي شوی وي نو بیا به موږ د اف لومړی مشتق د همدغه متحول چې هغه اکس د دې په نسبت به یې څنګه اخلو. ګوره لومړی به موږ د دغې اولې تابع به مشتق اخلو چې ډي یو ډي اکس کېږي په دغه بله تابع کې به یې ضربوو مستقیم بیا به یې جمع کوو د دویمې تابع مشتق به اخلو چې ډي یو ډي اکس کېږي ضرب په اوله تابع کې به یې ضربوو. دا ګوره یو قانون شو. اوس که چیرې مثال موږ ولرو چې اف د اکس مساوي کېږي له لوګاریتم د اکس جمع یو ضرب ساین د اکس داسې یو مثال به څنګه موږ حل کوو.
راځه دا به هم د اوس لپاره اکس وساتم ځکه چې بیا وروسته ځنځیري قانون او د ضرب قانون دواړه باید پکې عملي شي. خو خیر نو ډي اف ډي اکس به داسې اخلو. ګوره اولې تابع ته به یو وایو، یو ډي اکس مساوي کیږي له لوګاریتم ډي اکس سره او وی ډي اکس مساوي کیږي له ساین ډي اکس سره. کنه لومړی تابع دې موږ لوګاریتم ډي اکس شوله، دویمه تابع دې موږ ساین ډي اکس شوله. نو د دې به موږ هغه اخلو لومړی مشتق د اکس متحول په نسبت باندې دا به شي یو پر اکس، او د دې به هم موږ لومړی مشتق اخلو د اکس متحول په نسبت باندې دا به شي کوساین د اکس. اوس به په همدغه فرموله کې وضع کوو. ګوره ډي اف ډي اکس کیږي مساوي کیږي له ډي یو ډي اکس د موږ یو پر اکس ده ضربې وی دی اکس د موږ کوساین دی اکس ده، نه وی دی اکس د موږ ساین دی اکس ده، وبخئ ساین دی اکس جمع ډي وی دی اکس د موږ کوساین دی اکس ده او یو دی اکس د موږ لوګاریتم دی اکس ده. نو د دې جواب شو چې ډي اف ډي اکس مساوي کیږي له ساین دی اکس پر اکس جمع کوساین دی اکس لوګاریتم دی اکس ضرب. اوس که چیرې مثال داسې یوه تابع ولرو په داسې شکل باندې سوال ولرو چې اف دی اکس مساوي کیږي لوګاریتم دی اکس ضرب ساین دی اکس، نو د دې باید چې کله موږ لومړی مشتق د اکس متحول په نسبت باندې اخلو نو داسې یو څه به ترې جوړیږي، هغه هم د همدغه قانون په اساس باندې. اوس یو بل اخري قانون ده چې هغه ته کوشنټ رول وایي یا د تقسیم حالت کې چې کله تابعګانې وي. مثال د خبرې که چیرې ولرو چې اف د اکس مساوي کیږي له یو د اکس پر وی دی اکس، دوه تابعګانې وي د تقسیم حالت کې چې بل حالت ته یې نشي اړولی بیخي، نو د دې به لومړی مشتق یا ډي اف ډي اکس به څنګه اخلي د متحول په نسبت باندې. د لومړی تابع به لومړی مشتق اخلي چې هغه به کیږي ډي یو ډي اکس ضربې د اوله تابع کې به په دویمه د مخرج په تابع کې به ضربې، بیا به علامه ګوره منفي ساتې، منفي نه وروسته به د دویمه تابع به یا د مخرج د تابع به لومړی مشتق اخلي، په صورت په تابع کې به مستقیم ضربې، بیا به دا ټول په د مخرج د تابع په مربع باندې به ضرب تقسیمه. دا دې ته وایي کوشنټ رول یا د تقسیم رول یا د تقسیم قانون. د تقسیم قانون کله چې دوه تابعګانې تقسیم په حالت کې وي. راځي یو مثال به هم د دې حل کو، هغه داسې چې که چیرې مثال اف د اکس د مونږ وي ساین د اکس پر لوګاریتم د اکس، موږ باید د داسې یوې تابع به څنګه لومړی مشتق اخلو. د داسې تابع به داسې لومړی مشتق اخلو چې ګوره صورت ته به یو نوم ورکوو او صورت به وي ساین د اکس، لومړی مشتق به د دې اخلو چې ډي یو ډي اکس کیږي او هغه کیږي کوساین د اکس، او مخرج ته به وی د اکس نوم ورکوو چې هغه د لوګاریتم د اکس، او د مخرج به لومړی مشتق اخلو چې هغه کیږي یو پر اکس. اوس به په همدغه فرموله کې وضع کوو هر څه. نو موږ به ولرو چې ډي اف ډي اکس د موږ مساوي کیږي له ډي یو ډي اکس د موږ دا کوساین د اکس ضربې وی دی اکس د موږ دا لوګاریتم د اکس منفي ډي وی ډي اکس د موږ څه ده ډي وی ډي اکس د موږ یو پر اکس ده ضربې یو دی اکس څه ده د موږ ساین د اکس ده، نو دا تقسیم پر مخرج مربع سه مخرج د دې لوګاریتم د اکس ده، لوګاریتم د اکس کل مربع، نو دا د دې تابع لومړی مشتق شو. نو د دې درې قانونو باره کې به زه مغلق پیچیده مثالونه نورو راتلونکو ویډیوګانو کې درته حل کوم. هیله ده چې دا مو د ګټې مصدر ګرځېدلی تر اوسه پورې، او که چیرې دا ویډیو هم تر اخره پورې لیدلي هیر مو نشي چې زما چینل ته سبسکریپشن وکړئ. مننه.